العليم الحكيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. हज़रत मलंग से मुबारक दामत बरकातुहुम व फयूज़ातुहुम अलैना व अलैकुम द हुक्म और द इजाज़े नबाद मंगो तासु द मकतूबात शरीफ ये 20 नंबर मकतूब के इमाम रब्बानी रहमहुल्लाह दो खबरों बारे बहस करा। यो बयान द विलायत और द्वेम मनाक़िब और मफ़ाख़िर और कमालात द तरीक़े नक़शबंदी मुबारकी पनूर तुरुक़ बानी। दावलने खबर मुतअल्लिक़ मो दो करत बहस गड़े और नन दागे आखिरने हिस्सा कि उमर बखाव कड़ो बियादा मौजूर आगला बाकी खबर बे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ बिया और बानी का नन द्रेव खबरों त फिक्र कवाई। अवल खबर दाद छि विलायत दा देश शे और दा कुम शितवा। द्वेम खबरा वली की कुम सिफात जरूरी नहीं। द्रेम खबरा विलायत त रसीदलो तरीक़ा और लार कुम आया दादरे मुख्तसर खबरी बनन का। अवलने खबर विलायत से विलायत पर कसरी दवो सर या पर फतही दवो सर विलायत और वलायत उलमावी ही अलाक़तन बैन अल-अब्द व रब्बिही दाया व अलाक़त और निस्बत ते माबैन द बंदा और दरम ददकी आबद पे इंतहाई सिफल के रहे और अल्लाह ताला पे इंतहाई इल्म के रहे द इंतहाई साफिल द इंतहाई आलिम अमेज की और अलाक़ी त ज़रूरत है या रबत त ज़रूरत है। याद हुआ है कि इंसान आबद दें और दरब दद माबूद दें न द आबद और द माबूद पर में इसकी अलाक़ा पका है।
یا دا ووایه چې انسان تربیت ته محتاج دی او الله جل جلاله د ده مربي دی، نو په مابین د عبد کې چې دی تربیت ته محتاج دی او په مابین د مربي کې د علاقې نه لابدي دي، نو دغه علاقه چې په مابین د عبد او د رب کې ده د انتهایی سافل د انتهایی عالی په منځ کې ده، د دغه علاقې نوم ولایت ده. انسان دې ته ضرورت لري چې دی به د خپل رب سره ربط ساتي، دی به الله تعالی سره تعلق ساتي، د دغه تعلق نوم ولایت ده. دا تعلق به څنګه جوړیږي؟ دې کې به یو کار بنده کوي، یو کار به الله تعالی کوي. بنده به خپل بدن استعمالی د الله تعالی پر رضا کې، نو بدن کې درې شیان دي، یو قلب دی، دویم لسان دی، دریم عام اعضاء بدن او جسد دی. دی بزړه صادق فی ایمان ګرځي، د دې چې په رب باندې کوم یقین دی او د طرف ویلي دي چې دا شی نه به منې او په دې به یقین ساتي، نو دغه ته ایمان وایي. دی ایمان کې به د زړه صادقي، نو یو کار به دی دا کوي. دویم د ده ژبه ده، دی به د خپل ژبه دائم الذکر ګرځي، هر وخت کې به خپل رب یادوي. دریم د ده بدن دی، دی به بدن څه کار کوي؟ یلتزم الطاعات، دی به دا بدن د طاعاتو سره لازم ګرځي. نو د ده کار دا دی، دی خو عبد دی. عبد کی معنی د عبودیت پر پرته ہے، ځکه هر مشتقی تقاضا د مبدی کوي او معنی د عبودیت دا درې خبرې دي: قلب صادق فی ایمان او لسان دائم الذکر او جسد یلتزم الطاعات. دا درې واړه چراغون کې دې ته معنا د عبودیت وایي. دی به د الله تعالی بنده هله جوړېږي چې دی دا درې کاره کوي. کله چې درې کاره دی وکړي نو الله جل جلاله به دوه کاره کوي ورسره. یو وربه یتولا، د رب چې دی دا درې کاره وکړي الله تعالی ورته د رحمت توجه وکړي، د سره به محبت شروع کړي. ويدبر اموره، او د دې چې څومره امور دي دا کارونه ورته الله تعالی برابر دی. بس دې به دا درې کاره کوي، نور باقي شیونه د الله تعالی دی. د غیب او د خزانې نه ورته کار برابر دی. کله چې عبد درې کاره وکړو چې دې ته معنا د عبودیت وایي او الله تعالی ور سره مینه وکړه او کارونه ورته برابر کړه، دې ته علاقه وایي بین العبد و ربه. دغه علاقه په مابین د عبد او د رب کې د دې نوم ولایت ده. دغه ته ولایت وایي، دې علاقې ته. بیا دغه علاقه په اعتبار د اعمالو سره
په اعتبار د صدق فی الایمان سره، په اعتبار د ذکر سره دا قوی کیږي او هم کمزوري کیږي. ایمان کې کلکو، صدق پکې ډېرو، ژبه کې ذکر ډېرو، بدن د طاعات سره ډېر لازمو، نو دا ولایت دا هم قوي وي. الله تعالی محبت هم ورسره ډېري، د امورو برابروالی هم الله تعالی کوي. نو ځکه په اولیاءو کې بیا مراتب دي، دغه مراتب په اعتبار د دغه علاقې د قوت او د ضعف سره، نو دغه علاقې ته ولایت وایي. بعض علما د سلوک د ولایت او د ولایت په منځ کې فرق کوي، وایي نه، ولایت په کسری د واو سره جدا شی دی، ولایت په فتحې د واو سره جدا شي. ولایت چې په کسری د واو سره شي دا دغه علاقې ته وایي بین العبد و ربه، یا هغه قرب ته وایي چې کوم قرب الله تعالی دی ولی ته ورکړی خپل ځان طرف ته، ان کم تعلق چې د الله تعالی دی د بنده سره، او کم قرب دی او کم محبت دی، دې ته ولایت وایي. بیا چې څوک چاته الله تعالی ولایت ورکي، نو بیا یو بل علاقه د الله تعالی ورکي، هغه دا دی چې بینه و بین العباد، د دو د بندگانو په منځ کې علاقه او ربط پیدا شي، د خلکو عقیده ور باندې مضبوط شي، د خلکو سره مینه ډېر شي. دا بینه و بین العباد، دغه علاقه چې بینه و بین العباد ده، دې ته بیا ولایت وایي په کسرې د واو سره، په فتحې د واو سره. نو ولایت دې ته وایي چې انسان په الله تعالی ګران شي او د الله سره قرب او نزدېکت پیدا شي. ولایت بیا دې ته وایي چې دغه ولی او بزرګ دا په خلکو باندې ګران شي، خلک ور باندې کلکه عقیده ساتي، مریدان یې ډېري، لنګر یې جاري، او د خلکو راتګ هم ورسره ډېري، د خلکو عقیده ور باندې کلکه مضبوطه وي، د هر سړي په زړه کې د مینه او محبت پروت وي. دې ته بیا ولایت وایي په فتحې د واو. د الله تعالی قانون دا دی، چاته چې ولایت ورکړي بې ته نه اخلي، تر څو چې په خپله دا انسان د دې نعمت قدر پرېږدي. دا د الله قانون دی چې چاته شی ورکړي بې ته نه اخلي، خو چې ته په خپله ورکړې چې زه بس نه یم پکې، او خو بیا جدا مسله، لیکن الله تعالی دغه نعمت نه اخلي. نو ولایت الله د چا نه اخلي، اما ولایت کله کله الله تعالی ولایت وایي، د مخلوق په منځ کې رابطه ختمه کړي. لکه موږ او تاسو د جوړید صاحب کیسه اورېدلې ده چې دی په مونځ باندې ولاړ و، مور ورته غان وکړ، خو دی په مونځ ولاړ و، جواب یې ورنه کړ. درېم کرت ورته مور خیره وکړه، خیره یې قبوله شوه، تر دې پورې چې بادشاه حکم وکړ. اوږده واقعه ده، هغه چې کومه جونګړی وه او کم ځای و هغه ټولې ورته وران، او د خلکو په نظر کې انتهایی ښکته وګرځم. نو دا هغه ولایت دی.
وروستو بیا الله تعالی هغه ولایت هم ورکړ چې به د ماشوم نه پوښتنه وکړه چې ستا پلار څوک دی؟ هغه ورته وایي فلانی راعي دی. نو بیا په خلکو باندې ګران شي. نو ولایت الله تعالی د ولي نه اخلي. و اما ولایت په فتحې د واو سره چې کوم محبت په مابین د دو د عبادو کې دی هغه کله کله واخلي. دیو جنا مونږ او تاسو کله کله د ولی او د بزرګ قبر خلاص کو، هغه ولی او بزرګ پکې سالم پروت دي، دا هغه ولایت دی. ځکه د بدن سالمتیا دام یو ربط دی بینه و بین العباد. کله کله مونږ او تاسو د یو ولی او د بزرګ قبر خلاص یا تشه ډوکی وي یا بدن خوري، بیا مو په هغه ولي باندې عقیده کمزوري شي. مونږ وایو دا صحیح ولی نه دی، دا ګوره بدن یې خاورې دی. دا هغه ولایت دی. کله کله د ولی نه الله تعالی ولایت واخلي خو ولایت نه. دیو جن یو کتاب دی مشارق الانوار ورته وایي، په هغې کې لیکلي دي بزرګان او اولیاء بعد الوفات درې قسمه دي. یو داسې دي چې الله تعالی مرتبه لوړه کړې ده او دا هغه مرتبې چې کوم اثر دی په بدن هغه بدن یې پورته باقي پرېښی دی. مرتبه لوړی قبر سوکوس پڑی بدن انسانی. دویم نمبر اولیاء بزرگان داسی دی چه مرتبه لوڑ نہیں خو لیکن بدن اللہ تعالی سالم پریخ ہے. دمر مرتبه ورته الله نی ورکړي لکه هغه مخکینی ولی ته چې ورکړي. نو په ولایت کې مرتبه کم وي خو ولایت کې مرتبه ډېره. دریم قسم داسې دی چې دغه ولی او بزرګ مرتبه لوړی خو بدن یې خاوري. د هغې وجه دا ده چې د بدن مثال د شبکې دی، د یو جال دی. یو ښکاري چې ښکار کوي نو په جال ښکار کوي. کله چې ډېر ښکار وکړي او آینده کې بیا امید نه ساتي د ښکار، نو په جال باندې بیا څه کوي؟ ضرور هغه خرڅوي او ختموي. داسې ولی او بزرګ د الله تعالی په دربار کې سوال وکړي چې ما دا بدن خو د دې دپاره و چې زه په عبادات وکړم، طاعات وکړم. چې اوس د عباداتو د طاعاتو خبره ختمه شوه، بدن مې په عبادت کې نه استعمالیږي، نو خدای دغه بدن رانه واخله او د هغې په مرتبه کې په بدله کې درجه راکړه. نو ولایت ختم شي خو ولایت کې مرتبه لوړه شي. نو بعض علما د ولایت او د ولایت په منځ کې دغه فرق کوي. دې وجه نه ضروري نه ده چې د یو سړي د لنګر نه د یو سړي د مریدان نه یو د پچا باندې ګران نه، نو د دې نه دا نه لازمیږي چې دی به په الله ګران نه. دا خو د ولایت خبرې دي. صحیح ده د ده او د مخلوق په منځ کې ربط نشته، محبت نه ښکاري. خدا د دې دلیل نه دی چې د ده او د رب په منځ کې محبت نشته. ډېر کرته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي رب اشعث نغبر لو اقسم بالله لا بر. ډېر کرته به ته یو سړی ګوري به برسری به په سر کې به خوري، خلک به ورته ښه نظر نه کوي، لیکن الله ته به دومره ګراني که په الله قسم وکړي نو الله قسم کې حادث کوي نه. نو دا هغه ولایت شته
خو ولایت نشتا. دیو جن علماء وی هر چاته به د قدر په نظر ګوري، چاته به سپک نه ګوري. قرآن کریم کې راځي لا یسخر قوم من قوم. الله فرمایي سړی دې سړیو پورې ټوکې نه کوي. کېدی شي چې چا پورې ټوکې کوي هغه الله ته ستا نه ګران وي. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم. ښځې د ښځې پورې ټوکې نه کوي. کېدی شي چا پورې مسخرې کوي هغه د دنه الله ته ګران وي. نو ولایت به نه وي خو ولایت به وي. کم محبت چې الله تعالی د بنده سره دی اب وی، خو چې کم د بنده سره دی دا به نه. دا ولنۍ خبره